ازبکستان او افغانستان د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپورونو له مخې د ازبکستان یوه لوړپوړي پلاوي د افغانستان د مالیې له سرپرست وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. دواړو لورو په دې لیدنه کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پراختیا او همکاریو پر ډیرولو ټینګار کړی دی. په دې لیدنه کې د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومي ویلي چې افغانستان د سړک جوړونې، کانونو د کیندلو، فابریکې جوړولو او نور انکشافي برخو کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري او ازبکستان ته پکار ده چې په دې برخه کې کار او پانګونې ته زړه ښه کړي. ازبکستان هم ویلي چې په سیمه کې په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د رامنځته شویو هوکړو په عملي کولو کې هڅه کوي او د یو پرمختللي افغانستان په جوړولو کې به خپله ونډه واخلي.